کتاسو تا عربی گریمر د دنیا مشکل ترین مضمون ښکاری د کلونو کلونو محنت وروسته هم کتاسو عربی عبارت ګورئ او ستاسو دماغ هکیږي نو ودرېږئ ستاسو ټوله مایوسي نن په دې یوې ویډیو کې ختمیدونکې ده زه تاسو ته نن ستړی کیدونکی لیکچر نه درکوم بلکې د عربۍ ژبې د زده کولو 3 رازونه به درته ووایم په دې ویډیو کې به موږ یوازې خبرې نه کوو بلکې نن به تاسو د عربي ګریمر او د عربي الفاظو د ذخیرې هغه خلاصه او نچوړ عملی طریقې باندې زده کړئ چې هغه په میاشتو میاشتو هم ذهن ته نه راځي د دې نه علاوه تاسو ته به په همدې ویډیو کې د عربي الفاظو 2 ډېر په زړه پورې قسمونه او د هغو به ډېر مثالونه هم درته ووایم ان شاء الله الرحمن نو لہذا خپل نوٹ تیار کړئ او د دې ویډیو هیڅ یو سکند د لاسه مه ورکوئ ګورئ نقصان به بیا ستاسو خپل وي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو زمون د اسلامی علوم چینل ګورئ په دې چینل باندې مون قرآن کریم او د عربی ژبه الحمدلله په مسلسل طریقې باندې زده کوو که تاسو هم د دې شیانو د زده کولو سره شوق لرئ نو د ټولو نه اول دا چینل سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې د قرآن کریم او د عربی ژبې متعلق بشمیره ویډیوګانې ستاسو مخې ته راتلل شروع شي په دې ویډیو کې چې تاسو ته 3 طریقې ویونکی یم د هغو څخه لومبنۍ طریقه ده په عربي ګریمر کې د مشکلو نومونو او گردانونو یادولو په ځای د الفاظو د اوازونو په بنیادونو باندې سوچ کول پکار دي عربي ژبه د اوازونو په یو خاص سانچو او بنیادونو باندې چلیږي که تاسو دغه اوازونه وپیژندل نو پوه شئ چې تاسو د عربۍ ژبې د زرهاو الفاظو ترجمه بغیر د سوچ او فکر څخه پخپله زده کړله نو د هغه اوازونو او وزنونو څخه اولنی اواز او وزن دی فاعلون تاسو دې وزن ته وګورئ فاعلون اوس په دې وزن باندې کلمې جوړوئ مثلا عالم قاتل صادق خالق د دې ترجمه وی کار کوونکې علم کوونکې قتل کوونکې وغیرہ او دویم وزن او آواز دی مفعول په دې وزن باندې کلمې په دې طریقې جوړیږي مثلا معلوم مقتول مظلوم محفوظ د دې په ترجمه کې هغه سیز راځي چې په هغې باندې کار شوی وي لکه معلوم په کوم یو سیز چې علم واقع شوی وي مقتول په کوم یو سیز چې قتل واقع شوی وي مظلوم په کوم یو سیز چې ظلم واقع شوی دی وغیرہ زه د پوهې لپاره د دې غلطه ترجمه کوم د محاورې مطابق د دې صحیح ترجمه ده معلوم کړی شوی قتل کړی شوی وغیرہ دا خبره یاد ساتئ چې په کوم یو سیز باندې فعل واقع کیږي د هغې لپاره د مفعول آواز او وزن راځي دریم وزن او آواز دی زمونږ سره فعیل لکه کریم رحیم بخیل عظیم وغیرہ کوم چې مستقل صفتونه وي نو د هغې لپاره دغه وزن او آواز راځي څلورم وزن او آواز دی زمونږ سره فعال لکه غفار
کذاب، رزاق، جبار. دا وزن د ډیر زیات کارکونکي لپاره استعمالیږي. پنځم اواز او وزن دی زمونږ سره تفعیل. کوم کار چې په سختۍ سره یا لږ لږ خو بار بار کولی شي نو د هغې لپاره د تفعیل وزن او آواز راځي. لکه تعلیم، تدوین، تصویر، تفسیر، تقصیر، تنزیل، ترمیم، تدوین وغیره. شپږم وزن او آواز دی زمونږ سره مفاعله. کوم کار چې د دواړو طرفونو نه د یو بل سره کولی شي نو له هغې لپاره دا وزن او آواز راځي. لکه دوه کسان دي یو بل ته شعر اوروي نو دې ته مشاعره ویل کیږي. دغه شان مناظره چې یو دوه کسان په یوې خاص مسئلې باندې د یو بل سره بحث مباحثه کوي نو دې ته مناظره وایي. اوم وزن او آواز زمونږ سره دی مفعال. د یو څیز چې کوم اوزار وي یا د کار کولو چې کومه آله وي نو د هغې لپاره دغه وزن او آواز راځي. لکه عرب کلي ته مفتاح وایي. د کلاوولو چې کومه آله ده هغې ته په عربۍ کې مفتاح ویل کیږي. دغه شان مصباح، مقراز، مقراز دا قینچی ته بیاتی ته ویل کیږي وغیره. اتم اواز او وزن دی زمونږ سره فعال. دا د مرستیا لپاره دغه وزن استعمالیږي، دا وزن د فعال. لکه صداع د سر درد ته ویل کیږي، دارنګې سعال ټوخي ته ویل کیږي. نهم وزن دی زمونږ سره فعاله. دا په جدید عربی کې د آلاتو او ماشینونو لپاره زیات استعمالیږي. لکه سیاره موټر ته وایي، ثلاجه فریزر ته وایي، طیاره جهاز ته ویلی کیږي. دا وا اوله طریقه. د دې نه به تاسو ته اندازه لګېدلې وي چې د عربۍ ژبې سلهاو الفاظو یادولو ته ضرورت نشته که چیرې تاسو ته دغه 9 اوازونه او وزنونه یاد ول. دویمه طریقه ده چې د روایتي ګرامر رټې لګولو په ځای د عربي 3 حرفي فارمولې باندې ځان پوه کړئ. په عربۍ ژبه کې 3 حرفي فارموله ده. د دنیا هیڅ یوه ژبه داسې کار نه کوي لکه څنګه چې عربي ژبه یې کوي. ماهرین وایي چې 99% الفاظ داسې دي چې هغه په 3 حروفو باندې ولاړ دي چې هغې ته موږ ماده هم وایو. مثلا عین، لام، میم دا یوه ماده ده. د دې نه جوړیږي علم، د دې علم نه جوړیږي عالم، معلوم، دارنګې تعلیم ترې جوړیږي، دارنګې معلم ترې جوړیږي، دارنګې متعلم ترې جوړیږي، دارنګې علام ترې جوړیږي، دارنګې علامه ترې جوړیږي. نو د دې څخه ډیر زیات الفاظ جوړیږي. نو د دې چې کوم اصل بنیاد دی هغه عین، لام او میم دی. تاسو چې د مادي په پیژندلو قادر شولئ نو بس پوه شئ چې بیا مکمل عربي ستاسو په لاس او اختیار کې ده. بس تاسو دا کار وکړئ چې دا کوم څیزونه مونږ تاسو ته وایو دا د خپل ځان سره نوٹ کړئ او بیا په دې کې سوچ او فکر وکړئ. که تاسو دغه فارموله او کوم اوازونه چې مخکې تیر شول دا مو یاد کړلو نو تاسو ته به بیا د زرهاو الفاظو یادولو ضرورت پیښ نشي. دریمه طریقه، خپل ټول زور په هغو الفاظو باندې ولګوئ چې هغه په قرآن کریم کې او د عربۍ ژبې ویلو او لیکلو کې د ټولو نه زیات استعمالیږي. زه به تاسو ته ځینې الفاظ درکړم انشاء الله الرحمن. تاسو ته به پته ولګي چې د دې ویلو څخه تاسو خالی لاس نه یې تللي. په عربۍ ژبه کې 6 داسې الفاظ دي چې هغه ډیر زیات استعمالیږي.
چې د هغو څخه اولنی لفظ دی هو، دویم دی هم، دریم دی انت، څلورم دی انتم، پنځم دی انا او شپږم دی نحنو. تاسو به اوس دا سوچ او فکر کوئ چې دا خو ضمیرونه دي او د دې ضمیرونو خو مخکې نه زمونږ ته پته شته دی. ورور جانه چاته چې د دې پته نه وي هغه ته دا ور وښیئ. دا ډېر په زړه پورې څیز دی. د هو معنا ده هغه یو سړی، د هم معنا ده هغه ټول سړي، د انت معنا ده ته یو سړی، د انتم معنا ده تاسو ټول سړي، د انا معنا ده زه او د نحنو معنا ده مونږ. دا په حقیقت کې 14 الفاظ دي، خو هغه ټول زه تاسو ته نه وایم ځکه چې دا درس زمونږ د ضمائرو په باره کې نه دی. اوس دا خبره په یاد لرئ چې د الفاظو 2 قسمونه دي. اول په پښتو کې مستعمل عربي الفاظ، د دې الفاظو څخه قرآن کریم ډک دی. راځئ د سورة الفاتحې نه شروع کوو، لکه لفظ الله، رب، رحمان، رحیم، حمد، مالک، صراط مستقیم، کتاب، غیب، کلمه، زکات، حج، عقائد، عبارات، تجارت، نکاح، طلاق، ولادت، والدین، اهل، عیال، نفقه، سخاوت، بخل، حکومت، حدود، قصاص، وکالت، قاضی، ثبوت، دلائل، مسجد، مکہ، مدینہ، دنیا، آخرت، مرض، کفن، دفن، وارث، قبر، قیامت، حساب، جنت، جهنم، حورا، ملائکہ وغیرہ. داسې ډیر الفاظ دي چې هغه په قرآن کریم کې موجود دي او دا موږ په پښتو کې هم استعمالو د عربي الفاظ. دویم هغه الفاظ دي چې هغه په قرآن او حدیثو کې زیات راغلي دي لیکن معنا یې ډیرو لږو خلکو ته معلومه وي. نو د هغې هم زه تاسو ته یوه ذخیره وایم. مثلا د هغو څخه اولنی لفظ دی متاع، عارضي سامان، نبأ، اهم خبر، سلطان، دلیل یا غلبه، دون، علاوه، لعل، شاید یا دې لپاره، بلا، ولنا، کلا، هیڅ کله نه، کذالک بالکل همدغه شان، علیم، درناک، بغتتن، ناڅاپه، سوفا، نږدې. نو دا هغه 3 طریقې دي چې د عربی ژبې د ګرامر مشکل ترین ډیر اسانه جوړوي.